مصر فتح شو مصر. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر شو. کہ گورنر شو نو حضرت عمر فاروق تا مصر تا زو مصر تا مصر فتح شو او مصر خود پیغمبرانو علاقه را دا انبیاء و پیغمبرانو زمکه دا. نو لویا قافله روانه دا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق پکې دی مصر ته ځي. نو په یو ساروي به 2 کسان سورېدل د سورلی کم یم. نو یو حضرت عمر دی یو غلام دی دواړه په یو ساروي سوار دي. نو وی چې کله به حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کوزېدو ټیم راغی نو غلام به ورته وی صاحب ته به نه کوزېږي ستا په ځای به هم زه ډیوټي کوم. وی نه داسې نه ده چې کله نمبر ستا راشي نو ته به بره کښېنې زه به د اوښ پړې نیسم او چې کله زما راشي ته به کوزېږې زه به بره کښېنم او ته به پړې نیسم. داسې به څوک وکړي؟ زرداري کاکا به داسې وکړي چې کله به نمبر راغی عمر صاحب به کوز شو غلام ته وی بره خېجه ابا وخت حضرت عمر به پړې نیولې و د اوښو روان دی خپل اندازې به وي بیا به حضرت عمر بره شو غلام به پړې نیولې. نو چې مصر ته نږدې شو مصر ته د مصر خلق استقبال لروته او الته کې اکثریت د يهوديانو عیسایانو دي. نو د اهل کتاب يهوديان عیسایان هم په لارو کې ولاړ دي ځکه د حضرت عمر دبدبه او خلکو لیدي وه دا څومره د دبدبې خاوند دی او دیانت هم خلکو ته معلوم دی. دیانت یې د یو واقع بیان کړ. د مصر دا دریاب نه دی الوی دریاب دریای نیل دا به کال کې یو ځل راختېده دا به راوخت او داسې به راوخت چې دا علاقه به یې غرقوله. نو د هغوی زوړ رواج دا چې هغې به یو خشته جینۍ وکته ابه یې ناوې کړه او کالیګان او خشته جامې به یې ورته واچولې او ابه یې دې دریاب ته وروویشته چې به یې وروویشته دریاب به ښکته شو. په دې یو طریقه وه. نو چې کله مسلمانانو مصر فتح که ابو عبیده رضی الله عنه گورنر شو نو د هغه په زمانه کې هم دریاب رو رو اوچتېږي. نو ده تپوس وکړو وي دا ولې؟ وي دا خو کال کې یو ځل اوچتېږي. وی بیا وی بس مونږ یو خشته جینۍ ګورو یو پکې ور وغورځو چې دا یو دې پکې مړه شي خو نور مخلوق خو به بچ شي که نه دا دریاب ښکته شي. هغه پام کوئ دا کارونه. حضرت عمر فاروق له استازی ولېږه وی صاحب دلته د جاهلیت یو زړه طریقه را روانه ده هغه یو خط د دریاب په نوم ولیکه د دریاب په نوم. وی زما دا خط ور وغورځوئ او پام کوئ چې جینۍ ور ونه غورځوئ که بیا غرقۍ کړې نو غرق دې کړي مصر غرقۍ نو غرق دې کړي. دریاب دغه وخت کې بس راوچت شوی دی خلک وایي یسې به دا ټول مخلوق غرق کېږي یو جینۍ به پکې قربان کوې نه ځکه حضرت عمر خط راغی. خط کې دریاب ته لیکلي دی ای دریابه تم د الله په حکم بیږې او زم د الله د رسول خلیفه دا خط مې در ولېږه او دا در غورځېږي که ته په خپل حکم چلېږې چې څه دې خوښی کوه او که ته د الله په حکم چلېږې نو زه د پیغمبر خلیفه یم د الله د پیغمبر فورا ښکته شه. هغه چټ چې اقه ور غورځولې د دریاب ښکته شوې تر ننه پورې بیا راوچت نه شو. دې مرتبه ده دې مرتبه ده. نو دنیا تماشې ته راغلې ده چې نن هغه امیر المؤمنین را روان دی 22 لاک مربع میل علاقه فتح کړې ده او اتفاق ته ګوره چې د مصر اخیری منزل دی دا د غلام د سورېدو ټیم دی. غلام ورته وایي صاحب داسې کار دی مهرباني وکړه خلق د استقبال لدا دونه جلوس جلسه ده ګوره لارو کې خلق ولاړ دي زنانه او نارینه او ښځې او سړي واړه او دې کې به اهل کتاب کافر مې خدای دپاره کا او دنیا هغه چې کم فوج دی ورسره او کم مشیران دي هغې ورته زولی نیسي چې موږ ولې رسوا کې وی نه انصاف به کوو نمبر د غلام دی دې به بره سورېږي زه به پړې نیسم. وی داسې مه کوه خیر دی مهرباني وکړه وی نه کېږي نه دا انصاف به کوو. غلام ته یې بره خېږي غلام بره کې نه حضرت عمر پړې نیولې او اعلان یې وکړه چې څومره لښکر ورسره دی اعلان وکړه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ټول مسلمانان سرونه ښکته کړي ځکه چې د مصر ښځ زنانه راوتې وې لارو کې ولاړې وې چې کوم اهل کتاب او کافرانو ښځې وې او بازارونو کې سوداګانو ته هم زنانې ښودلې وې وي دا مسلمانان ځان ته په یو طریقه رامایل کړي وی پام کوئ کتابونو مولیان اهل کتاب ور کتابونو ورسره دي چې د پیغمبر علیه السلام د خلیفګانو خو موږ سره نقشې پرتې دي چې هغې وکتل وی کم اوښ باندې وی دا چې کم مخکې را روان دا د عمر اوښ دی دا پلان کې نمبر چې وی کتل وی دا عمر نه دی دا امیر المؤمنین نشي کېدی زمونږ په کتابونو کې چې
چې د اخر زمانه د پیغمبر د دویم خلیفہ کوم نقشه داغه نه دی وی نه دا نه دی دا پړی چې نیولې دقه دی د غلام برکې نو دی وی دا دی چې زنانه بیا په بازار تیرېدل سرونه ښکته دي نو چې بیا دی لږ دمه شو نو جامې شلیدلې دي نو ابو عبیده بن الجراح ولې یو نوې جوړه راوړه وی تا سره د اهلي کتابو د علماو د مشرانو ملاقات ته او دا جامې دې زړې دي شلیدلې دي مهرباني وکړه دا بدلې کو دا پاک نوې جوړه واچوه وی نه همدا شلیدلې جوړه مې ټیک ده وی دا خلک برا پورې خاندي ځان ډولې کا وی کفا بالایمان زینتن وی د ایمان نه د ډول شی بل نشته جامه خپل کار کې اقستن تار راوړه چې دا په وګڼل اقستن تار باندې خپل جامه وګڼل او داغي اهلی کتاب او د علماء ملاقات دلال داغي اثر سو د مصر ټول اهلی کتاب خدای په دغه یو ملاقات مسلمانان اخلاق نبوی ته کمال دی د فارس گورنر زی د فارس سعد ابن ابي وقاص اول ته ډوډۍ ده د دنیا خلکو راغلي دي اهلی کتاب دي چې ډوډۍ خوري نو ولایت لاندې پریوته فورا ان ولای راوچته کړه دا خورو زیته وګرو او خلته واچو مرګري وته وي سه پر سوادي تاسو ټول عیسایان را پورې خان ټول مجوسیان او مشران را پورې خان دي تاسو دومره گورنر داسې دي نوړې پزمکه پریوته نه غیر اوچته کړه او دا غینه خور وسندل مونږ خو دې رسوا کړو دا یو نوړې په پریوته دا دی ولې روچتوله ټول خلکو درته نه قتل او یو بل ته اشاره کولې وی زره دې خلکو د دې کبرجنو خلکو د وجه د خپل پیغمبر سنت نشم پرې خو زما پیغمبر و فرمایي چې نوړې د نه پریوته د خور زیته وګرځو باقي خلې ته واچو د دې قبقلو د وجه د خپل پیغمبر سنت پرې نن مونږ پرې دوه کنه پرې یې غټو غټو مجلسونو ډوډو کې تاسو ته پته نه زه حاضر شوم په ولاړې خوري په ولاړې په ولاړ بالکل لکه د حیواناتو منډي وای لکه د خرو په شان دي په ولاړ ډوډۍ دا ولې پیغمبر سنت قسم دې کمه داسې کړی په دې غټو مجلسونو ډوډۍ کې به شرکت کړي خو په ناسته مې خورل او د ټولو نه مې خډوډۍ خورل متیا دې په ولاړ کې ډوډۍ په ولاړ خوري دا خو د خرو کار دی د پیغمبر خپل سنت ولې پرې دی یو سړی د انګريز په طریقه په سنت او په طریقه فخر کوي ها د امریکایي او د برتانی د انګريز په طریقه فخر کوي زه خپل پیغمبر په طریقه ولې فخر نه کوم زموږ پیغمبر د طریقه خو هغه خدای خوښ کړی یو سړی د انګريز په لباس فخر کوي زه د پیغمبر په لباس ولې فخر نه کوم زه خو د دوه امتی د انګريز امتی خو نه دا بد اخلاقی دي ټول نو خدای دې مونږ کې د نبوي اخلاق پیدا د حضور پاک دی دا هغه یوین وړه اثر څه شو هغه خلک چې لاړل بار خپل مليانو ته تاسو کو گورنر صاحب څنګه وی گورنر صاحب حریص ته حریص وی ولې وی ولایت پریوتن هغه روچته کلو خوري ته سندلې وی دا چلے کړی دی وی دا رښتونی دین دی ته تاسو کې چې دا د خپل عادت کې د پیغمبر عادت مو وی نه د پیغمبر عادتم دی وی خدای کې داخل شي په دې دین کې دا غي یوین وړه د خوري د سندلو د وجناغه خلک خدای مسلمانان